خانن چې کوم ټنس دی هغه د پریزنټ کنټینیوس ټنس present continuous tense دې ته بل نوم present progressive tense هم ویل کېږي present progressive د دې ټنس ضرورت به موږ اله محسوسو د دې ټنس ضرورت به موږ ته اله راځي کله چې موږ په داسې کارونو باره کې خبرې کوو کوم چې اوس جاري دي په پریزنټ کې چې کوم جاري دي د دې د نوم تاسو ته پته لګي پریزنټ یعنی موجوده یعنی په اوس وخت کې کنټینیوس جاري دي یعنی اوس په دې وخت کې روان دي او ټنس د هغه ټنس دی هغه ټنس دی به کوم کې چې موږ داسې کارونو باره کې خبرې کوو کم کار چې په موجوده وخت کې په اوس جاري دی صحیح شو درې مطلب یو اگزامپل درکوم اگزامپل دا دی چې زه تاسو له اوس لیکچر ریکارډ کوم دا کار اوس په دې وخت کې جاري دی ته دا ویډیو اوس ګورې دا کار چې کوم دی په دې وخت کې اوس جاري دی نو داسې کارونو باره کې خبرې چې موږ په انګلیش کې کوو فار ایگزامپل ته به زه اوس ویډیو ګورم دا خبرې چې ته په انګلیش کې کوې دا به ته په کم ټنس به استعمالوې ته به پریزنټ کنټینیوس ټنس استعمالوې د دې لپاره صحیح ده تا له پکار دی چې ته پریزنټ کنټینیوس ټنس زده کړې که چېرې ته په داسې کارونو باره کې خبرې کول غواړې کم چې موجوده وخت کې جاري دي کم چې په پریزنټ کې جاري دي صحیح ده ته یو پلانکي هلک په دې وخت کې کرکټ کوي نو هغه دا کرکټ چې کوم دی دا جاري دی تا ورته فون وکړو هغه هلته لګیا دی په کرکټ جاري دی هلته صحیح شو نو داسې کارونو باره کې چې موږ کله خبرې کوو کوم چې په پریزنټ کې جاري دي موجوده وخت کې جاري دي اوس جاري دي اوس روان دي نو هغې دپاره به موږ present continuous tense استعمالو صحیح ده خو اوس راځو دې دپاره زه تاسو ته فارموله لیکم په هغه فارموله باندې د present continuous tense هره یو جمله تاسو جوړولی شئ لکه ته وایې زه اوس کرکټ کوم نو هغه فارموله کې دا پټ کوه دا جمله پټ کوه او دقه جمله انګلیش ته اړوه بالکل صحیح جمله به جوړېږي د present continuous tense که ته وایې زه اوس لیکل کوم یعنی رایټینګ کوم صحیح ده نو هغه کومه جمله چې د هغه په دې فارموله کې پټ کوم زه ته اوس فارموله لیکم دا د دې present continuous tense سنټنس په دې جوړېږي بالکل صحیح سنټنس په دې جوړېږي که ته وایې زه بل کار کوم ته وایې زه اوس خوراک کوم امونه خورم نو امونه خورې یا شلتالان خورې یا نشپاتۍ خورې بل څه شی خورې او ته وایې زه دا په انګلیش کې ویل غواړم چې زه اوس لګیا یم په پریزنټ کې یو نشپاتۍ خورم کرچالان خورم صحیح ده اوس په پریزنټ کې لګیا یم نو دا به ته په انګلیش کې کله وایې چې په پریزنټ کې دا کار جاري دی او په انګلیش کې زه دا ویل غواړم د هغې دپاره پریزنټ کنټینیوس ټنس استعمالوي صحیح ده او زه دلته فارموله لیکم په هغه فارموله باندې تاسو هر یو سنټنس راخلی هر یو جمله راخلی هر یو فقره راخلی او هغې کې پټ کوئ داسې لکه دا یو ډانچه ده داسې که نه تاسو بلاکونه لیدلي که نه بلاکونه څنګه جوړوئ هغې دپاره یو ډانچې په هغه ډانچې کې پکې شګه واچوئ یعنې ریت واچوئ صحیح ده او په هغې کې پکې سیمټ واچوئ صحیح ده نو هغه شانې بالکل هغه شانې یو بلاک جوړ شي هغې دپاره یو پرمۍ که نه یو پریم وي هغه پریم د بلاکونو شانې سره ورګوټی داسې هغه شانې فټ بلاک جوړ شي سره ورګوټی یو بلاک جوړ شي دغه شانې زه به تاسو دلته یو فارموله ولیکم بالکل داسې سټریټ فارموله به درته ولیکم په هغې کې دغه جمله پټ کوه بالکل د present continuous tense هر یو جمله ته جوړولی شي داسې هغه فارموله دا رسم کوه د ټولو ناول به سبجیکټ لګې صحیح ده د سبجیکټ پسې به helping verb لګې helping verb کې کوم لګې as به لګې یو به m لګې بل به r لګې as به کوم ځای کې لګې m به کوم ځای کې لګې او r به کوم ځای کې لګې دا درته زه پسې وایم پسې به ورب اولنی پام لګې فسټ پام اپ ورب به لګې صحیح ده د ورب درې پامونه یې که نه درې شکلونه په هغې کې به اولنی شکل لګې پسې به پسې ING لګې ورب سره به ING ایډ کړې صحیح ده او په ټولو آخري کې به بیا ابجکټ لګې دې باره کې مې تاسو ته ویلو چې سبجیکټ هغه یې په کم باندې چې کم چې کار کوي صحیح ده فار ایگزامپل دلته زه لیکل کوم نو زه دلته دا کار چې څوک کوي هغه سبجیکټ دی زه دلته کار کوم نو زه په دې کې سبجیکټ شوم صحیح ده او ورب پکې کم یو وي کم چې کار دی لیکل کار دی که نه نو دغه لیکل چې کم دی دا ورب شو او ابجیکټ هغه دی په څه شي چې کار روان دی کار په څه شي روان دی په خط باندې کار روان دی زه دلته خط لیکم پوه شوې سبجیکټ اوس تاسو ته یو جمله لیکم او هغه په دې کې پټ کوو څنګه وه لکه مې کرکٹ کھیل رہا ہوں که ته چېرته غواړې چې زه په اردو کې وپېژنم چې دا پریزنټ کنټینیوس ټنس دی که نه دی نو په آخر کې به تل د سینګ کوه رها هو رها ہے رهے ہے دقه به په آخر کې راځي صحیح ده دا رها رهے رهو دا چې پکې راغی که نه دا وپېژنې چې دا پریزنټ کنټینیوس ټنس دی او دا کار په پریزنټ کې جاري دی بیا ټرانسلیټ کوه صحیح ده اوس سینګ کوه میں کرکٹ کھیلتا ہوں
اوس د ایز ام آر د دې ایکسپلینیشن درته کومه ایز به په کوم ځای لګې سین کوه ایز کله چې یو شیز د باره کې معلومات راشي یو شیز باره کې فار ایگزامپل په سنټنس کې دلته سبجیکټ ایک راغی څه شی راغی یو سبجیکټ دی یو هلک دی یوه جینۍ ده یو پیشو ده یوه غوا ده یو میخه ده یو شیز چې راغی که نه څه شی سبجیکټ چې یو بلکل یوازې یو دلته ورپسې هغې پسې به ایز هیلپینګ ورب لګې صحیح ده او که چېرته آی راغله ایز ون چې کوم راغی کله چې ون سبجیکټ راغی صحیح ده سینګل سبجیکټ او آی چې کوم ده آی هم سنگل سبجیکٹ ہے صحیح ده آی سنگل سبجیکٹ ہے لیکن دې پسې ایم لګي آی پسې څه لګي آی پسې ایم لګي او په آر پسې آر چې په کوم چېرته سبجیکټ د یو نه سیوا و فار ایگزامپل څنګه کوه احمد او اکرم راغله دا دوه دي چېرته یوازې اکرم راغی په دې پسې به هیلپینګ ورب ایز لګي که چېرته احمد سره اکرم راغی دا دوه شو که نه نو دوه پسې سره به څه لګی دوه پسې به آر لګی plural subject ته به سبجیکټ ته ګورې صحیح ده که سبجیکټ یو ایز پسې لګوه خو آی پسې ایم لګوه او آر به د پلورل سبجیکټ پسې لګې آی نه را اوس څنګه کوه سبجیکټ دلته څه شی دی می سبجیکټ دی آی یعنې آی اول نه به آی ولیکې صحیح ده آی سبجیکټ شو پسې هیلپینګ ورب ما تاسو ته وویل چې آی پسې به څه شی لګې ایم به لګې I am پسې څه شی ورب پسټ فارم دلته ورب څه شی دی کیل نه کیل یعنی پلی ورب شو د ورب اولنی فارم دی صحیح ده او دقه پلی اورنی دی د ورب سره به ایډ کې یعنی جمع کې ورسره دلته څه شی آی ان جي به ورسره لګی دا شو پلینګ د اولني فارم سره د ورب آی ان جي مونږ ولګو او پسې به ابجیکټ لګي ابجیکټ هغه په څه شي چې کار روان دی کار په څه شي روان دی په کرکټ نو کرکټ پوه شوې آی ایم پلینګ کرکټ زه کرکټ کوم دا کرکټ چې کوم دی په پریزنټ کې جاري دی اوس روان دی اوس موږ لګیو کرکټ کوو صحیح ده د جملې مطلب دا شو که چېرته داسې وه چې موږ کرکټ نه کوو موږ شلتالان شو کوو نو هغه به څنګه وی چې موږ کرکټ نه کوو هغه به دغسې وسین کوه اول نه به سبجیکټ ولګې سبجیکټ پسې به هیلپینګ ورب ولګې هیلپینګ ورب دې ولګاو هیلپینګ ورب پسې ناټ به ولګې آی ایم ناټ او دا به پسې ولګې صحیح ده آی ایم ناټ پلینګ ورب او آی ان جي پسې مونږ ولګاو او بیا به ابجیکټ ولګې دغه شی بدل شو د هیلپینګ ورب پسې ناټ راغی یعنی د ایم پسې ناټ راغی دغه شانې چېرته جمله کې ایز و ته دې بیا نیګیټیو جوړی نو د ایز پسې به ناټ لګی که چېرته ایم و ایم خو دا دی دې پسې موږ ناټ ولګو که چېرته آر و دې ځای کې هیلپینګ ورب د هغې پسې به ناټ لګی که ته چېرته اوس سوال کول غواړې که نه چې آیا موږ کرکټ کوو که بل څه چل کوو صحیح ده نو اوس یې کوه هغه به داسې کار به وکړي چې د هیلپینګ ورب باورني سر ته راولي هیلپینګ ورب دا دی که نه ایم دی د ایم باورني سر ته راولي او دا سبجیکټ په پسې کې ایم آی دا څنګه کوه پلینګ به پسې راولي ورب پلس آی ان جي پسې موږ راویسو او پسې کرکټ او پسې دلته ساین اپ انټروګیشن د کونډه به ورته ولګې ایم آی پلینګ کرکټ آیا زه کرکټ کوم صحیح شو اوس پوه شوې دا وه پریزنټ کنټینیوس ټینس یو جمله ته بله لیکمه هغه راته څه ولیکمه دروان کمه صبر وکړه ښه هغه جمله ته دلته لیکمه څنګه کوه هغه دی ارمان स्कूल जा रहा है یعنی ارمان و سکول ته روان دی دا کار جاری دی هغه په لارې دی سکول ته روان دی یعنی دا کار اوس روان دی په دې پریزنټ کې روان دی په دې موجوده وخت کې روان دی دا ته انګلیش ته ټرانسلیټ کې نو د ارمان ما تاسو ته ووایي سینګلر دی اول نه به څه شی لګې سبجیکټ به لګې دا سبجیکټ دی څنګه کوه اول نه موږ ارمان ولیکو
سبجیکټ یې ولګوو سبجیکټ سینګولر دی او ما تاسو ته ویلو چې سینګولر پسې به څه شی راځي ایز به راځي که چېرته پلورل وی دا 2 کسان وی نو بیا به دې پسې څه شی راته بیا به پسې آر راته صحیح ده اوس فار اګزامپل دلته اکرم سره هم راغی سین کوه اکرم اینډ اکرم دلته لیکل چې ارمان اور اکرم سکول جا رهه ہے دلته به څه راځي رهه ہے به راځي صحیح ده اوس سین کوه ارمان اینډ اکرم آر به دلته راځي صحیح ده آر به راځي که چېرته دا داسې راغله ارمان اور اکرم سکول جا رهه ہے یعنی 2 کسان روان دي سکول ته نو بیا به څه چې بیا به پسې آر راځي صحیح ده اوس سین کوه ارمان پسې څه دی سبجیکټ پسې هیلپینګ ورب دې پسې به ایز راځي ایز به ولې راځي ځکه چې دا سبجیکټ سینګولر دی ایز پسې راغی د ایز پسې هیلپینګ ورب پسې ما تاسو ته ویلي د ورب په فسټ فارم راځي دلته کار څه روان دی روان دي دواړه څه دي روان دي او روانېدو ته څه شی وایي تلو ته څه شی وایي ګو په ورب پسې آی ان جي به لګي ما تاسو ته ویلي سین کوه ګوینګ چېرته روان دي ټو سکول دلته دا ټو ولغه دا سوال به تاسو کوئ که نه دې دپاره به زه پارټس اف سپیچ یو لیکچر جوړوم هغه به جدا لیکچر هغه به ډېر زیات تفصیلي لیکچر هغه بیا ورته وګورئ څنګه کوه دا اوس څه شو ارمان از ګوینګ ټو سکول ارمان سکول ته روان دی یعنې دا کار اوس په پرزنټ کې جاري دی که ته چېرته دغسې وایې چې ارمان سکول ته نه ځي هغه ځانه چېرته جومات ته روان دی بیا به څنګه وایې سکول ته نه دی روان داسې به څنګه وایې څنګه کوه هغه به داسې وایې چې اول نه به سبجیکټ ولیکې ارمان په خپل ځای راکوز کړي سبجیکټ پسې به د هیلپینګ ورب راکوز کړي صحیح ده او دې هیلپینګ ورب پسې به ناټ لګې ځکه چې جمله نیګیټیو ده د ناټ پسې به دا ورب پلس آی ان جي په خپل ځای راولي او ټو سکول آینره څنګه کوه سبجیکټ راغی او هیلپینګ ورب پسې څه شی راغی ناټ راغی دلته هم په هیلپینګ ورب پسې ناټ راغلی ما تاسو ته ویلو که چېرته ایز راغی ایم راغی آر راغی دې پسې به ناټ راولي صحیح ده که چېرته نیګیټیو جمله جوړی او اوس څنګه کوه انټراګیټیو ده دا له پاسه نیګیټیو شوه دا پازیټیو شوه پازیټیو نیګیټیو او دا لاندې انټراګیټیو سوالیه جمله ده ته اوس چا نه تپوس کې که نه ارمان دې ویلي چې ارمان پاخوا روان دی ته اوس چا نه تپوس کې چې آیا د ارمان سکول ته روان دی دا تپوس په څنګه کې په انګلیش کې په څنګه کې په انګلیش کې به تپوس دغسې کې چې دا کم هیلپینګ ورب چې دی دا په اولني سر کې ولګې ایز چې دلته هیلپینګ ورب راغلی دا پر اولني سر کې ولګې صحیح ده په اولني سر کې د ایز ولګو دا سبجیکټ چې کوم دی ارمان دا پسې وروسته ولګې ارمان ایز ارمان going به ولګې going to school او په اخره کې ساین اپ انټاروګیشن د کونډه چې څه ته وایي که نه دا به ورته ولګوې هسې ځکه چې دا جمله چې ده دا انټراګیټیو ده صحیح ده نو په دې باندې به تاسو پوه شوي که څه ځای کې ستاسو کوېسچن وي که نه کوم قسم کوېسچن هغه تاسو په کمنټ کې کولی شئ د هغه جواب به انشاءالله ډېر زر تاسو ته میلاویږي صحیح ده او دې نه که سکرین شاټ اخیستل غواړئ نو سکرین شاټ ترې والئ